د زابل ولایت د ولایتي روغتون د نوې ودانۍ پاتې رغنیزي چارې د 19.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د اسلامي امارت په بودیجه بشپړي او نن د مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یادو مراسمو کې د زابل مرستیال والي له مرکز څخه د راغلي پلاوي مشر د عامه روغتیا وزارت د مالیه او ادارې معین څخه وغوښتل چې د زابل اکثره وګړي غریبان دي، دوی ته د روغتیا په برخه کې خاصه پاملرنه وشي. د عامه روغتیا وزارت مالیه او ادارې معین بیا په خپل خبرو کې وویل چې اسلامي امارت ژمن دي چې صحیح خدمات افغانستان هر وګړي ته ورسوي، خو ډیره هڅه به مداوي چې د زابل ټول لري ساحو ته هم خپل خدمات ورسوو او د خلکو ستونزې تر یو بریده حل کړو. هغه وویل چې نن مو د زابل لپاره یو تشخیصي مرکز پرانیسته هم وکړه. زابل ته هدف دا و چې زابل ووینو او دلته د روغتیا له حالت وضعیت څخه ځان خبر کو. په ځمن کې دغه شبخانه پاتې کارونه چې هغه بشپړ شوي او مرته په جریان کې اچول شوي دغه افتتاح وکړو. دغه شبخانه و برابرداري ته یا ګټه اخیستنې ته وسپارو. همدارنګه په زابل ولایت کې بل ځای یو بل اداره یا لابراتوار چې ډېر مهم لابراتوار او په کې پی سي آر او کلچر کې چې ډېر قیمتي معایناتونه دی او په دغه زابل ولایت کې ډېر خلکو هم دغه مریضان هم دغه معایناتونو ته ضرورت درلودي. دغه افتتاح وسوله. د زابل اوسیدونکو هم د دې روغتون د ودانۍ پر جوړېدو خوښ دي او وايي چې د دې ترڅنګ د روغتون د خدماتو کچه هم لوړه سي تر څو د ډیرو خلکو ستونزې ورسره حل شي. په وتا کې به 10 زنانې وي، 15 زنانې به وي، مریضان به ولو، پراته به ولو، ځای به نه ولو. د منزله صاحب جرخانو ته راشي وکوله. نو موږ ولې نه په خوښ موږ خاطونه په خوښ چې د مریض ځای مو پراخي، د مریض خدمت مو وسی. نو بل امر سره دا څنګه وړ موږ په دغه ډیر خوښ یو، ډیر خوښ یو او خدای دې وکړي چې ډاکټران راشي په موږ د زابل د پاره او د غریب ولس لپاره ښه خدمت وکړي او دواوی پیدا شي. دواوی په مقابل کې دواوی پیدا شي. دواو موږ وس نه لرو. په اول یې زه ولاکه لرم